د آی پی ایل شپږدېرشمه لوبه د کلکته نایټ رایډرز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې کلکتې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. د کلکتې لپاره جیسن رای تر ټولو زیاتې 50 منډې وکړې. هغه دا منډې په 9 توپونو وکړې چې 4 څلوریزې او 15 شپږیزې هم ووهلې. همداراز نیتیش رانا بیا په 21 توپونو 48 منډې وکړې. د آر سی بي لخوا نه وینندو هسارنګ او ویجی کومار ویاشک دوه لوبغاړي وسوځول. د 201 منډو هدف په تعقیب کې آر سی بي د 8 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې او د 21 منډو په توپیر یې کلکتې ته لوبه وبایلله. دا د کلکتې په روانه آی پی ایل کې درېیمه بریا ده. د آر سی بي لپاره تر ټولو زیاتې 54 منډې ویراټ کوهلي وکړې. د کلکتې لپاره بیا ورون چکرورتي 3، سویش شرما او انډري رسل دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ورون چکرورتي ته ورکړل شوه. د آر سی بي لوبډل مشر ویراټ کوهلي له لوبې وروسته وویل چې موږ دا لوبه په خپل لاس هغوی ته ورکړه. که رښتیا ووایم نو موږ مسلکي کرکټ ونه کړ. په دې لوبه کې ماتې خوړل زموږ حق جوړېده. هغه وویل چې موږ ښه ډګر ساتنه ونه کړه او 2 کیچونه مو ډرا کړل چې دغه هم موږ ته په 25 منډو تمام شول. همداراز پرله پسې مو وکټې هم له لاسه ورکړې او غوره ملګرتیا مو ترسره نه کړای شوه. د کلکتې لوبډل مشر نیتیش رانا وویل چې په تېرو 2 لوبو کې موږ ښه نه وو، خو زموږ هڅه دا وه چې که موږ ټول ټیم د پلان سره سم مخکې لاړ شو او یو ښه هدف وټاکو نو موږ کولی شو چې بیرته د بریاو په خپلولو پیل وکړو او همداسې وشو. موږ په دې لوبه کې ښه هدف وټاکه او له هغې څخه مو په ښه ډول دفاع وکړه.